دا یو ورور سوال وختي وکړو نږدې وخت کې وایي موږ دا سپوږمۍ ولیده دې میاشتې نو یو ملګري بیا دغه ټیم کې دعاګانې شروع کړې او دعاګانې غوښتې نو هغوی بیا سوال وکړو رابطه یې وکړه تپوس یې وکړو دا سوال ډېر فایدهمند دی چې ملک کې داسې کېږي چې کله سپوږمۍ ولیدی شي د میاشتې نو بعض خو ته ښه برابر کیني او د سپوږمۍ ته ګوري او لاسونه اوچت کړي او دعاګانې غواړي او دا کېږي هلته چې دا شتي که نه نو جواب د دې مسلې یاد کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نه په دې کې خاص ذکر نقل دی فقط او زمونږ کار څه دی الله وی لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله او د الله د رسول نه به نه مخکې کېږي زمونږ کار صرف تابعداري کول دی اتباع ابتداع نه د ځان نه نوي سره ویسته زمونږ کار نه دی زمونږ کار دی تابعداري وجه دا ده چې دا دین الله موږ ته پوره رالیږلی دی داسې نه دي ویلي چې دې کې څه پاتې دي هغه ټانکې مانکې پکې تاسو ولګوئ داسې موږ ته نه دي ویلي خو داسې ویلي چې پوره دین مې درلیږلی دی او تاسو ته نور څه اختیار نشته صرف یوه لار ده هغه د تابعدارۍ لار رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله سپوږمۍ ولیده نوي میاشت به راښکاره شوه نو هغه به یو دعا یو ذکر وي الله اکبر بعضو کې سره الله اکبر مخکې راځي اللهم اهله علینا بالیمن والایمان او په بعضو روایتو کې راځي بالامن والامان والسلامة والاسلام ربي وربك الله دا ذکر به رسول وسلم او دا دعا به یې غوښته چې الله دا میاشت زموږ دپاره د امن میاشت وګرځوه او د ایمان چې زموږ ایمان پکې سلامتي زموږ اسلام پکې برابري موږ پکې په سلامتیا سره اوس د دې نه اخوا سپوږمۍ ته کېناسته میاشت ته کېناسته هغې ته دې مخ کړی او لاسونه دې اوچت کړي او اوږدې اوږدې دعاګانې غواړي دا د رسول وسلم نه نه نقل دا مسله یاده کوي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه دي نقل او ټول خیر د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې دی او ټول شر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري نه کولو کې دی دې ته اوس خیر نشي ویلی یو سړی راشي ما ته وایي چې خیر ده خو ناست ځان له دعا غواړي نه خیر نه دی که چې دا که خیر وی نو بیا به د دې بیان رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته کړی او که خیر وی نو صحابه کرام او د دین دا مشران هغه به ورته زموږ نه مخکې شوي ځکه چې خیر هغوی زموږ نه زیات پېژندو نو چې اوس موږ یو کار نوی راویستو هغې ته خیر وایو دا د کوم ځای خیر شو نو دغه ټیم کې هغه اذکار او دعاګانې غوښتی شي چې کومې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي فقط او هغې سره د دې ذکر سره هم ګوره لاس اوچتول نشتي چې ته باقاعده میاشت ته ګورې او اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلام نه نشتي نو بل کس به دلته هم وایي چې لاس اوچتولو کې څه دي زه هم دا وایم چې لاس اوچتول ښه کار دی خو په هغه ټیم کې رسول وسلم دعا غوښته که نه یې غوښته او هغه ته هم پته ده چې لاس اوچتولو کې عاجزي ډېره ده هغه ته پته وه که نه او بیا هم لاس نه دي اوچت کړي نو ما او تاسو د هغه نه مخکې کېږو مکمل تابعداري د هغه دا ده چې ته دعا وغواړه بغیر د لاس اوچتولو نه فقط د دې نه اخوا نور څه نشتي والله اعلم